ولې باید وخت ضایع نه کړو؟ 5 علتونه یې در سره شریکوم. لومړنی علت هغه دا ده چې هغه انسانان چې وخت نه ضایع کوي هغوی فرصتونه هم له لاسه نه ورکوي. د انسان په ژوند کې ډېری داسې فرصتونه دي چې هغه صرف او صرف یو ځل دی ترلاسه کوي. که چېرته ته وخت ضایع کوې نو ته دغه فرصتونه هم له لاسه ورکوې. په دې باندې موږ پوهېږو چې د انسان ژوند کې تر ټولو مهم څیز هغه د هغې وخت ده. دوهم علت چې باید وخت ضایع نه شي هغه دا ده په ځان باندې مو باور زیاتېږي. یعنې کله هم چې ته یو کار خپل په وخت باندې ترسره کړې نو ستا په ځان باندې دا باور پیدا کېږي چې زه خپل ژوند هم کنټرول کولی شم. نو که ته وخت نه ضایع کوې ستا به په ځان باندې باور هم زیات وي. دریم علت چې باید وخت ضایع نه کړو هغه دا ده چې تاسې خپل اهدافو ته ډېر ژر رسېږئ. څلورم علت له فشار او بیړې څخه خلاصېږي. ګورې عموما هغه کسان چې وخت ضایع کوي خپل کارونه په وخت باندې نه ترسره کوي نو هغوی ډېر زیات د فشار او بیړې تر لاندې وي. نو کوشش وکړئ وخت مه ضایع کوئ، د فشار لاندې به هم ونه اوسېږئ. او آخري پنځم علت دا ده چې که غواړئ په ژوند کې بریالی او منظم انسان جوړ شئ نو وخت مه ضایع کوئ. خپل کارونه خپل په وخت باندې ترسره کړئ. بریالي انسانان هغوی تل خپل وخت کنټرولوي ځکه همدغه وخت ده چې دوی بریالي شوي. ګورئ موږ بد عادت لرو هغه دا ده چې وایو زه خیر یو دقیقه نور هم یا 2 دقیقې نور هم همدغه 1 دقیقه 2 دقیقې په ساعتونو باندې بدلېږي. یعنې که موږ وخت کنټرول نه کړو وخت به موږ کنټرول کړو.